چرته چې 1,40,000 پیغمبرانو کې کم خصلتونه په 1,24,000 کې وو، هغه خصلتونه یوازې بیا په رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه مولانا وی حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچ خوبان همه دارند تو تنها داری. که د یوسف علیہ السلام حسن په دنیا کې مشهورو، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن بیا داسې و چې د اسمانونو ملائکوم خدای ته درخواست کړو چې یا الله مونږ خو چې کله نه پیدا یو نو مونږ زمکه ته نه یو تلی، دا داسې حسین او جمیل پیغمبر دی چې په زمکه پیدا کړی دی، نو یو ورځ خو اسمان تم راوله چې مونږ یې وګورو. علما لیکي چې د معراج تلو څومره اسرار او رمایز دي، نو یو صرف کې دامو چې الله د ملائکو درخواست منظور کړو چې ولې بوتلو ورته خود چې هغه پیغمبر داده. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې د سورلسمې سپوږمۍ وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په کټ کې پروت و، نو ما به کله کله سپوږمۍ ته وکته او کله به مې د مخ ته وکته. نو بی بی عائشہ فرمائی چې زما دی په خدای قسمی چې ما به د مخ ته وکته او بیا به مې سپوږمۍ ته کته، نو سپوږمۍ به راته تته ښکارېده. عزیزانو دا خلات څه کوئ؟ ماریا قبطیه یو وینځه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم، وینځه وه. پخوا په دې ملک یو عادت تیر دی چې د شپې به سړي ته د تشو متیازو ضرورت پیښ شه، نو کوټې نه بار به نه راوتو، دننه به څه د خاورو لوښی کټوی یا لوټا یا داسې څه شی ایښی، نو کوټې نه به بار نه راوتو، نو هغې کې به یې کولې. حضور علیہ السلام تا د ورکوټي قضا حاجت ضرورت د شپې پیښ شوی دی، نو هغه لوښي کې کړي. سحر هغه ماریه قبطیه ته حضور علیہ السلام فرمایل چې دننه لوښي کې څه شی دی هغه بار توی کا. جلال الدین سیوطی لیکلی دي چاغه ورته وی چې یا رسول الله اخو بوه ما وی چې وبدي ما اوس کلی. حضور علیہ السلام ورته ډیر په غوسه شو چې خدای بندي پته نه لګي اوس کې ویلوخي کې پرتی وی ما ویل چې جوړو بدي جی هغه ما اوس کلی. ورته ویزا علماء لیکي چې د ماریه قبطیه د او پښتو نبا د خلینه د مشک او د عنبر خوشبوئی راتله، د او پښتا پورې. عرض میں داو چې که حسن د یوسف مشهورو، نو د دې ټولو پیغمبرانو خصلتونه بیا پر رسول الله کې داسې و چې د هغې بیا مثال نو. په کومه لار به چې تیر شو، په کومه لار د هغه لارې نه به 3 ورځې خوشبويي تله. په ټولې زندګۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک مچ نه و ناست، په ټول عمر کې. نو عرض میں داو چې حسن بیا داسې و چې زه درته څه ویلی نشم. اب اعلی پته لګي چې یا به په قبر کې وګورئ او یا به په قیامت کې ګورئ.
په قبر کې به هم ګورئ ار مړی چې مړ شي نو په قبر کې اولنې سوال چې کوم بکیږي اولنې سوال نو د قبر مبارک نواله تر مدینه منوره روضه اقدس بوري په دې قبر کې یو سرنګ وشي او په هغه سرنګ کې مړی ته وای دی خو وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روضه کې د رسول الله ذات اقدس ورته خو دې چې دې ته وګوره ما كنت تقول في حق هذا الرجل د متعلق دی په دنیا کې څه خیالو دا وګوره نو دغه وخت کې به زمونږ دوه حالت ای یا خو به دا حالي چې داسې بمړیو لکه چې دا یو نو چې داسې مړیو لکه چې دا یو نو چې ورته وګورو نو ورته به وایو چې ها ها لا ادري هاي هاي زه خو الله کدا پیژنم خو چې دی وې داسې چې زه خدا والله کا پیژنم حدیث کې راځي چې ړومبنه گزار د دې ملائکو داسې ړومبنه گزار چې دلدر کی نو ستا وای چغه په مشرق او مغرب کې واوري دي ړومبنه گزار چې صرف دومره وای چې دا زنه پیژنم او دسه خلق بم وی چې ملائکی ورته وی دی ته وګوره د دې متعلق د څه خیال دی چې داسې ورته وګوري نو دی به وی چې هذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړې په خدای قسم مونږ څه سړی رابعه بصری او خزاله شپېته کاله ټول ژوند پدې کې تیر کړي چې الله 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 شپېته کاله چې مړه شو ملائکی ورته رالی تپوس لیکي چې من ربک ستا خدای څوک ا ملائکی د لاس نه ونیوي ما نه د رب تپوس کوي مانا ما شپېته کال خپل رب هیر کړي نه دی ورشي زما رب نه تپوسو کوي چې رابعه بصری پیژنې کنا ما نه څه تپوس کوي خزاو د شپې براوته په نیمه شپه او د خار په کوسو کې بګرځیدا خپې ابل خپې او دا شیر بے ویچا جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک ستا رہے گا خاک کے سائے تلے او د مخلوقا وخشی د خور سوری لاندې والله العظیم تر قیامت پورې به بیا د خور سوری لاندې او د اسمان سوری لاندې ویښ شي تر قیامت به د خور سوری لاندې او د پرد دا به ټوله شپه چغې وینځه د ابراهیم ابن ادهم وینځه ټول ورځ په خدمت کې تیره کی ټول ورځ او د شپې په یخو اوبو باندې او د سکی او 2 رکعات نفل نیت تړل نو 15 سپاره به په یو رکعت کې ویلې او 15 سپاره به په بل رکعت کې ویلې سلام به چې وګرځول 15 سپاره به په 2 رکعاتو نفلو کې
تاسو ته چې امام لغوندې مونځ چېرته اوږد کی وی استاذ د شوی وی پکې لږ قرات اوږد وی کنه وی استاذ د وی پکې ستا د پیښور د خلکم دستور دی هغه جمعات لا ډېر خلق زی چې کوم جمعات کې تشه خطبه وي او منځ پکې کیږي هلته ډېر لوی رش ولې لکه وایي منځ لږ زر کیږي دا نور ملیان خو یې پکې لګیایي تراول هغه جمعات لذي چې کوم ځای کې لنډې تراوی کیږي دی جمعات کې ولې نه کوي دلته حافظ ولاړ دی ختم پکې کیږي یعنی دلته حافظ ولاړ دی قرآن پکې ویلې کیږي نو ته لنډو تراوو پسې منډې وې تاسو به مالته دا وایي چې هذا محمد رسول الله وآمنا به اسویم خپه نه شئ مو تبا قوم یو غرق قوم یو زمونږ انجام بچي مونږ سره به کیږي څه وینځه د وینځه ټوله ورځ زړه وچوي د بادشاه په خدمت کې او د شپې په یخو اوبو اودس وکړي او بیا 2 رکعاته نفلو کې دیر سپاري وایي دا د ټوکو خبرې نه دي دا ډېر ګران کار په دې جمعات کې دا چې پکې تاسو ناست یې دې کې زمونږ استاد او الله دې غریق رحمت کی پروژه کې 8 بجې ورپسې نیت تړلو 8 بجې پړومبي رکعات کې د شپې چې 3:30 بجې شوې نو والضحا ته ورسول په 9 غنټو کې په کم دیر سپاره وویل مونږ ورپسې ولاړو ابل پاوي چې دې بیا په دې نورو رکعاتونو په یو شپږ نو عزیزانو ارشه چې دې هغه ذوق غواړي تعلق غواړي رابطه غواړي زمون ذوق نشته زمون ذوق پلیت او مردار دی اوس د پاکستان نوې حکومت جوړ شو نو خلق پته مدي چې ټیپرو متعلق څه وي د سرو باټینګونو متعلق څه وي دا غصت مرله سکیم متعلق څه وي په دې تمه نن کلی طور د پاکستان ټول مسلمانان چې دي په دې تمه نه دي چې د دې متعلق څه وي چې پاکستان کې بغل نه لاس غوسیږي او کنه به غوسیږي پاکستان کې به زناکار سنگساریږي او کنه به سنگساریږي پاکستان کې به شرابي په درو وهل کیږي او کنه به کیږي پاکستان کې به خزو له بورکي ورپسریږي او کنه به ورپسریږي خزو د اوس نه غول په سر تپل شروع کړ زه اسپیټال کې ما مریض دے زمون ایو نرس سماته ہوئی کہ مولانا صاحب ابھی احتیاط سے بات کریں ہماری بادشاہی آ گئی ہے ماں ورتدا سے کہ جی ہاں ضرور ابھی ہم باوضو ہو کر بات کریں ہم خسی بن گئے اس پدی تمنے او ټیپر بارزان شي او کنا او مولای بارزانی شي او کنا اوړه بارزان شي او کنا خدای دې اوړه په 1500 روپۍ سیر کی چې دا قوم د لوګي مړ شي ټول اوړه سي
ظالم قوم اورخو ورشه په دې سرک په من سپه وګورم په خدای قسم کده لوګي مړکی سپه خنزیر څومره پلیت شه عام د لوګي نمرې چې د غرمې روټۍ وخت راشي غرمه ورته ملو شي او چې د ماخام راشي ماخام ورته ملو شي خبره د روټۍ نه ده خبره د دین ده چې قوم د قوم دا تصور کی چې د دین متعلق د حکومت پالیسی بد صحیح تاسو خدای نشی رانی وي پاکستانیان د اسمان نه را پریوتی دي خدای سره ګډ جوړ کړي دي او خدای سره معاهده کړي ده چې زب تاسو ته هیڅ نه ویم که تاسو ورڅ کوئ ورشي بیګا وګورئ په روس کې یو ګړچ ولا زلزلې ور کړي دي 50 لک زره خلق پکې تباہ روس غوندې ملک ته چې په دنیا کې اعلی ترین قوت ته یو ګړچ زلزلې ورک 50 زره ولا مرک شل زره ماشومان د سکولونو نه رئیس مړه د ملبیلا چا کر چې ټي وي وی ای به بیګا کتلی چې هغه کم کم منزلونه را غرزول دي دارا تسار چا کیسه کوله ما کر ټي وي نشتا بزرګونو ماشومان او په لکونو کورونه روس خوندې ملک بیګا خدای تباہ کړ تاسو نشي تباہ کولای خدای قسم د هغه ګړچ انتظار کوي که ترکی اوال په زلزلې تا سره جخت هندوستان اوالو زرګونه خلق پکې مړ شو تا سره جخت روس اوالو خدای تراجه شي خدای ته سرنګون شي کینی والله العظیم چې د شپې سملای سار چې را پاسې د کورونو چتونه بدر باندې پراته د کورونو چتونه او تاسو به تلاندې لکه په چندخ چې خپه کې دی او چړت ناری کې داسې بم چړت شي او بیاړه بم خر کوي نن قوم دې ته نه ګوري او په خبر ګستر ګړون دی نن ټول ملک د ملک په دې کې دي چې هاي ماته څه ملاو نشو هاي ماته څه ملاو نشو په کوم تمام چې تاسو منډې والی دي ان شاء الله چې د خیر مخ په پسترګو نه ګوري دا قوم کدی ملک د خیر مخ وکړو یا دوی ته د سکون او د اطمینان ژوند نصیب شو نو کمړو مراشي په قبر می متیازي وکړي سو پوری چې قران او حدیث ته متوجه شوی نه یي قران او حدیث ته سرنګون شوی نه یي او ټول ملک دا مطالبه نه کړي چې مونږ په پاکستان کې اس ترقی بل نه غواړو نه منو اس نه غواړو سوا د دینه چې د ملک فیصله دی په قران شروع شي چې ټول ملک دا مطالبه نه نن مليانم را پاسې دلی دي چې خزي حکومت شتاو نشتاو شتاو نشتاو په دوی هغه چل شوی دی لکه هغه یو ډم چرته خزي لا په ټي وي کې ډرامه کې طلاق ور